سلامونه او نیکې هیلې لرو برو افغانانو پښتنو ورونو ویا مختخور ښه دی که میراثخور. دا 43 کاله کېږي چې دا د پاکستان په نوم پنجابستان زموږ په وطن باندې د جهاد فتوې ورکوي. ملا یې د وروره د افغانستان په جهاد په باره کې فتوه ورکوي. سیاستمدار د افغانستان د جهاد باره کې فتوه ورکوي. د هیلهمنډۍ چوکیداران دلالان د افغانستان د جهاد په باره کې فتوه ورکوي. د اوس د ډبګرۍ اجراګان راپاڅېدلي هم د افغانستان په خلاف د جهاد فتوه ورکوي. اول تاسې ونه دا ویډیو زه ګورم بیا تاسې سره خبرې کوم. तुम ने कौन सी जंग जीती है? तुमने ये इल्जाम दिया पाकिस्तान की फौज को। यार खुदा के लिए, खुदा और रसूल के लिए तारीख को उठा के देख लो और तुम जंग लड़ने वाली कौम बनो तो तुम्हारी फौज जंग लड़ लेगी। अभी गोली चली नहीं होती कि तुम लोग मुजाहरे शुरू कर देते हो। किसके खिलाफ तुम लोग उठे और तुमने बंदूक उठाई है? किस पर आओ आज कश्मीर में घुसो। किसने तुम्हें रोका हुआ है? किसने तुम्हें रोका हुआ है? जाओ कश्मीर का जहाद करो, आजाद करो। पाकिस्तान की फौज तुम्हारे पीछे है। अफगानिस्तान में जाके जहाद करो, पाकिस्तान की फौज तुम्हारे पीछे। इल्जाम ویډیو تاسې وکړه افغانانو پښتنو ورونو. اول خو زمونږ د بده مرغه زمونږ په افغانستان کې بعضې چارواکي چې د کرنل امام بچیان دي هغه هېڅکله پاکستان ته جواب نشي ورکولی، ځکه هغه شته شوي دي، کرنل امام شته کړي، هغې د افغانستان په کیسه کې نه دي، خو موږ به جواب ورکوو. نو دی برسټر صاحب نومېږي، دی ښه په رسمیت وپېژنم. دی په دې خبرو کې وایي چې لاړ شي افغانستان کې جهاد وکوي. انډیا طرف ته هم دا خبره کړې، خو انډیا به خپل کار کوي او د پاکستان پوج به تاسې په شا پسې وي، مخکې به ولس وي او شاته به د پاکستان پوج وي. اول د دې احمق بېغیرت او د آیسای د پنجابي غلام ته، او غلامان ګوره د پخوانه د انګریزانو د وخت نه دا غلامان زموږ په پښتنو کې وو، دا څه نوې خبره نه ده. دا 3 نمبر 4 نمبر خلک دي، خو د ده ته جواب ورکول ضرور دي. چې ته په افغانستان کې د جهاد فتوه ورکې، ته ولې په پنجاب کې د جهاد فتوه نه ورکې؟ چې په دنیا کې کم کفري کارونه چې په پنجاب کې کېږي دا په یو دنیا کې هم نه کېږي. هیلهمنډۍ پکې شته دی، د هیلهمنډۍ ټکس د پاکستان حکومت ته دي. شرابخانې پکې لري، شراب په کولا او خرڅېږي، ټکس د پاکستان حکومت ته دي. زیارتونه شاه محمود قریشونه معلوم دی او بېعدتي دی، هغه وروره د زیارتونو ټکسونه هلته دي. صاحب مهربانه پیغمبر په پنجاب کې پیدا کېږي، مکه په پنجاب کې پیدا کېږي، خور د ورور سره واده کې دا په پنجاب کې پیدا کېږي. یعنې کم ناروا عمل پاتې د چا په پنجاب کې نه وي. نو اول جهاد خو په پنجاب کې پکار دی. که زه د اشرف غني صاحب په ځای وی، زه د کرزي صاحب په ځای وی، ما به وخته د پنجاب په خلاف باندې د جهاد اعلان کړی وی. مقبوضه افغانستان نه ښکته دا ټکه پورې، دا مقبوضه افغانستان باندې تاسې لږ ټینګار کوئ، دغه نوم زیات اخلئ چې دغه خلکو ته لږ زور ورشي. او بل برسټر صاحب هغه سړی د دې د معرفي کوم دا چې دی د مشرف سره یو ځای د دې د لاسه 80,000 پښتانه په ښکته مقبوضه افغانستان کې شهیدان شوي دي. سوات، ملکن، باجوړ او وزیرستان کې داسې په زرهاو زموږ ستاسې خویندې میندې بېعزته شوي، بېستره شوي دي، بېعزتیانې ورته اورېدلي. دا د هغه مشرف بېشرف چې خدای د سپي په مرګ مردار کړي چې خپله لورې په امریکایانو د ډالرو په مقابل کې خرڅه کړی و، پاکستاني صدیقي په نومانې جلۍ چې وه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ډالرو په مقابل کې طالبانو شرعي نظام خطم کړو، زموږ خویندې میندې بېعزته کړي، زموږ په لکاو شهیدان ورکړه. اوس هم دا جنګ شروع دی. دا هغه برسټر صاحب دی چې دی فلحال هم د هغه پارټۍ سره دی چې کوم په سند په کراچۍ کې په زرهاو پښتانه شهیدان کړي. دا هغه برسټر دا په هغه پارټۍ سره تعلق لري. نو اول دې ته شکل ته وګوره، اول دې ته مخ ته وګوره او ستا د جهاد فتوه ته وګوره چې په افغانستان باندې ورکې. او ستا خبره صحیح ده، ستا خبره صحیح ده چې پوج به وروسته وي او ولس به مخکې. زه داسې یو خبره کوم، یو خبره چې کوم 93,000 پوج ستا په بنګال کې تسلیم شو او بنګالیانو لکه د پارامو چرګوړو غونته کې پې وزرې واړول او لاسونه پې واړول، انشاءالله ستا دا 4.5 لکه دی او که 6.5 لکه ټول په دروغو پاکستان جوړې، دا هم رښتیا او که دروغ نه وي. چې کله هم افغانستان ته تاسې قدم را واغوستو په خدای کې نو که چې د هغې نه به ستاسې حالت موږ بتره و. لر او بر پښتانه افغانان چې مقبوضه افغانستان وي او که پورته لوی افغانستان دا د افغانستان دا به ټول یو ځای کېږي او تاسې سره موږ هغه عمل کوو، د پښتنو پوج به یو طرف ته کېږي، ستاسې سره موږ هغه عمل کوو چې بنګالیانو به انشاءالله ته یاد ساتي. او موږ به تاسې سره هغه کار کوو چې کوم بنګالیانو هغه بنګالیانو سره وکړو چې هغې وخت کې د دې پنجابستان پوج سره یو ځای کار کوو او هغې حمایت یې کړی او هغې به یې پانسي کړه، ویدام یې کړه. همدغه کار به تاسې سره موږ کوو. نو افغانانو پښتنو دا بې ضمیره خلک دي، دا بې غیرته خلک دي، دا چمچي دي،
دی غواړي چې ورور ته یو چوکۍ دې ته ورکړي د پنجاب دپاره دا دغه کوي نو یخ شی د دې ته بالکل جواب ستاسې حق دی او په حکومت غږ وکړئ چې حکومت یې څه ته واني جهاد د پنجاب په خلاف واني اعلان کړي ټول افغانان پښتانه لر او بر کې مقبوضه افغانستان کې لو پورته دي دا ټول تیار دي او زمونږ حق جوړیږي چې دی په پارلمان کې ودرېږي زما په وطن باندې د جهاد پیتو ورکوي نو زه په ما باندې د پاغه افغان باندې د نالت شو چې دی په پنجاب باندې د جهاد پیتو نه ورکوي اصلي جهاد دغلته کېږي د امریکایانو د روس په خلاف هم داسې جهاد نه کېږي کوم جهاد چې دغه پنجاب په خلاف کېږي ځکه ډېر شرکیت او ډېر بدعت پکې دي په الله سپارم دا ویډیو مخکې شیر